زموږ د پښتنو قصه ده. هغه سړی والعیاذ بالله څه وخت کې د یو هلک سره نیوی شوی و. چې هغه کې هغه بیماري و چې کومه د لوط علیه السلام په قوم کې وه. په واړه سره دلته و، دلته دا قصه هم دلته و. نو هغه کس چې دی د یو هلک سره نیوی شوی و په بدکارۍ کې. بیا په هغې کې خلک کېناستو، څه خبره بره به شي الله اعلم. خو په دغې پسې یو څو میاشتې بعد بیا د هغې ښځې د یو سړي سره نیوی شوی. دی د هلک سره ونیوی شو، ښځې هلته سړي سره ونیوی شو. څنګه چې کېږي داسې ورسره کېږي. اوس ستا مخکې خپله مرضي ده. څوک د غواړي چې زما ښځه پاک کړي، ته به پاک یې. ځکه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ویلي الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. پلیتې ښځې د پلیتو سړو دپاره دي، پلیت سړي د پلیتو ښځو دپاره، او پاک سړي د پاکو ښځو دپاره. دا نشي کېدی چې ته هر څه کوه او ښځه دې څه ښځه به پاکه نه، دا په یو ګناه کې واقع شي، دا یو بدل اخیستی کېږي دې سړي. نو ځکه دا مشهوره ده چې زنا څه دی؟ قرض دی. زنا څه شی دی؟ قرض دی. او که چا ستا په کور کې د چا نه دا قرض وانغېستو، نو ستا د کور د دیوال نه به یې واخلي، خو دا قرض به ورکوې. دا نشي کېدی چې یو سړی دی په خپل هر څه کوي او خبره بلکل پاکه وي بل طرف ته. دا قرض دی د ده نه اخیستی کېږي. په دې کې یو واقعه بعضو علماو لیکلي د کتاب کې چې کتابونو کې چې یو زنانه یو سړی ډېر پاک سړی و، ښه سړی و، ابه وي د ټوکو کاروبار کو، او یو پیر زنانه له ټوکې ورکو، او دا ګوتې د هغې د ګوتې سره ولګېده. هلته کس به راتلو کور ته به پی راوړو، نو هغه کس یې د ښځې له هغه بالټۍ د پی ورکو، نو د هغه ګوته د ښځې ګوتې سره ولګېده. دا ښځه ډېره خفه او کور ته چې سړی راغی، ولې خفه یې؟ څه چل؟ اخر یې خبرې وکړې، وایي د هغه سړي ګوته زما د ګوتې سره ولګېد، دومره خفه یم. هغه وایي ښه هلته وایي زما ګوته د ښځې د ګوتې سره لګېدلې. نو دا ډېره د سوچ خبره ده. ګورې د سوچ خبره ده چې ځان پاک ساتي، نو ستا ښځه به پاکوي، ستا کور والا به ټول پاکي. الله دې زموږ د عزتونو حفاظت وکړي، او زموږ د زنانو، زموږ د میاندو، د خویندو، د لوڼو دې الله حفاظت وکړي.